تاسو څنګه بلاک کولی شئ لکه بلاک لیسټ یې ورجسټر نو رابشئ دغې کال ته لاک ته به راشئ چې کوم کس تاسو تنګئ هغه نمبر به داسې کلیک کئ یا به پرې داسې ګوته کېږدئ بعضې موبایلو کې چې ګوته پرې کېږدي راواوړي زما یې کې دغه سیټ چې کلیک کړي نو دا شی راواوړي دلته به یې مور له راشئ دلته وګوره ایډ ټو بلاک لیسټ دغه به کلیک کئ دا چې کلیک کئ نو دا اوس بلاک لیسټه دغه شو نو دا چې اوس تاسو ته کال کوي نو تاسو به ورته مصروف ښکاروئ واپس دا ختموئ نو رابشئ سیټینګ ته بیا مور به کلیک کئ سیټینګ ته چې رالی کال ریجکشن دویم نمبر به کلیک کئ دې کې به بیا آټو ریجکشن کلیک کئ اوس دا وګوره ما چې کوم نمبر یې بلاک کړی دی هغه ده هلته که تاسو کنټیکټ نه کومې نمبر بلاک لیسټ شوی نو دا به کلیک کړئ نو کنټیکټس وابه شوی بلاک او چې کومې نمبر یې ما بلاک کړي لکه دا دوه ما بلاک کړي دا چې کلیک کوي واپس دا ختمیږي دی نه بلاک لیسټ نه بیا تاسو ته کال کولی شي دوباره